دا قلعه عبدالله ده. له قلعه عبدالله څخه هم افغان کډوال وځي. دلته موټران د کډو ډک دي، ولاړ دي او د خپل وار انتظار کوي چې روان سي افغانستان ته. دلته تقریبا تر 500 زیاتې کډې دا د روانې دي او د افغانستان په لور خپل سفر کوي. کمیټې مشر کومه ده؟ اجابي زموږ د کمیټې مشر ده. ډوډۍ نه سره خورم. قربان سي. جی جی تی کوم ځای ته روان یاست؟ کندهار ته روان یاست؟ قربان سي قربان سي. السلام عليكم. شايف سعادتني؟ السلام. د ورځې زر زر کاسه ډوډۍ خدمت دا ځایلاکي دروس ووت. څو تقریبا دلته زموږ سره کم از کم 800 کاسه د ورځې سهار او ماښام مېلمانه دي. د افغان مسافر دي. موږ پر د علاقه غږ کوو، د میزي اډه، ګلستان، حبیبزیو د داګر علاقې څخه خواست کوو چې راسي تعاون وکړي، د خلکو خپل لاس یې ورکړي. موږ ته منع کوو کمیټې والا ته ډوډۍ ورکړي، اوبه ورکړي، وروره خدمت یې وکړي. زموږ ته یې وګورئ د مسافران قربان سي. الحمد لله الحمد لله. صحیح. دا په موټر کې ولاړ شي د کټ کانوایي دغه وکړي. سم. اوس موږ ګردي روډ ته سره باسو. سرکار په حواله ورکوو، هغه په کانوایي بیایي. بس هلته صحیح. ته یې د دې خدمت کوئ د داخل د الله د رضا دپاره. د رضا ګرد علاقه تعاون کوي. دا ګرد علاقه خپل چا یو کوټه راوړي، د لې راوړي، څوک د کمیټې والا ته پیسې جمع کړي، هغه یې راوړي. بس د لې ګرد بندوبست روان دی. صحیح صحیح صحیح. مهرباني مهرباني.
قربان شه د چا د خوا دی دا دا زموږ لس کسان ځوانان کمیټې ده موږ دا موږ خپل تعاون په خپل قوت دا جوړ کړی دا سیستم څنګه دا کمیټې نوم چې دا کمیټې نوم کا کوزه چلی الله خان والا دا نور مرګري دي دا ګرد کمیټې د خدمتونه کوي دلته د ډوډۍ او د څه بندوبست یې وکړي څه پر ترتیب باندې رخصت کې معذرت هم جوړ چې د پاکستان د ریاست د خوا موږ معذرت څه غواړو چې دلته څه ولاړ د افغان شتمن چې دلته ولا د دوی د پاره د اچانک فیصله په دا یخ کې دا کډوال دوی خوابدي است په دا فیصله باندې په دې باندې ټول پښتون ډېر خوابدي دي په دې باندې ګرد پښتانه خوابدي دي دا ډېر ناروا عمل د پښتنو سره وشو بیا په زیات کار د افغانانو سره چې هلته نه دی کور لري نه ور لري هېڅ شی نه لري هلته هم د غیر اسمانه د تک دې ځکه نه یادېده صحیح یو جان مهرباني ته ښه څه کوئ چې ستاسو راغلي یاست دلته افغانانو ورونه خدمت ته راغلي یو دا اولې ورځ د وطن خلک راولاړ شوي دي خو کمیټې یې جوړه کړې د کمیټې نوم کمیټې نوم خدمت کمیټې موږ صحیح د دې علاقې خپل خلک د دې علاقې شخصي خلک هغه اوسېدونکي راولاړ شوي دي خپل افغانانو ورونه خدمت کوي دا فیصله چې شوې ده دا فیصله چې ریاست کړې دا فیصله په کومه سترګه دا ګوري فیصله اسرائیل پر فلسطین نه ده کړې لکه کوم چې پاکستان پر افغانانو کړې ده یخ دی هلته چې ولاړ سیم په تکلیف دي دلته هم په تکلیف دي وړ مورات دلته زموږ یو افغان سپین ږیری د یخ د وجې مړ شو وفات یې وکړ ډېره غلطه فیصله ده مهرباني راولم درځم